بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې مونږ تاسو په کویک بوکس پروګرام کې په چارت اف اکاونټس باندې تقریبا تر انکم اکاونټس پورې خبرې کړې وې چې څنګه کولی شو مونږ تاسو په چارت اف اکاونټ کې خپل د بزنس یا د کاروبار مربوطه انکم اکاونټس کریټ کو. نو تقریبا تر بوک سیلز پورې مونږ خبرې کړې وې. یعنې که چیرې مونږ ستاسو یو انسټیټیوټ ولرو په هغه کې مونږ که چیرې د کمپیوټر ډپارټمنټ نه اډمیشن ترلاسه کوو، انکم ترلاسه کوو، هغه چیرته ثبت کوو. که د انګلیش ډپارټمنټ نه اوسي همداسې نور که مونږ بوکس خرڅوو. اوس که چیرې مونږ تاسو انجو په نظر کې ونیسو، د انجو مثال هم لکه چې تیر ځل نه ورکړی، که چیرې انجو په نظر کې ونیسو، انجو کې حساب کتاب څه رقم دی؟ ګورې زه راځم څه چل کومه، نوټ پټ خلاصومه. د انجو د مالی حساب کتاب په مورد کې انشاءالله بیا موږ تاسو چې کله پروژیکټ باندې کار کولی هلته خبرې کوو، خو اوس تا ته لنډ غوندې معلومات در کوم. انجو کې چې کومې پیسې راځي هغې چې کوم عواید ترلاسه کوي، صحیح شوه، هغه په نوم د فنډس یادېږي. په نوم د څه شي یادېږي؟ په نوم د فنډس. نو انجو کې چې کوم فنډس د انجو مسؤلین ترلاسه کوي هغه په دوه شکله باندې، په عموم کې په دوه شکله، یا به ډونیشن او یا به چی شي ګرانټ سي، یا به ډونیشن سي او یا به هم ګرانټ سي. د ډونیشن او ګرانټس ترمنځ تفاوت په څه شي کې دی؟ ډونیشن هم زموږ ستاسو کومک دی او ګرانټس هم موږ تاسو لپاره کومک دی. ډونیشن چې دی دا انریسټرکټډ دی او ګرانټس چې دی دا ریسټرکټډ دی. په دې معنا چې کله موږ ته یو خارجي ډونر یا داخلي ډونر د ګرانټس په نامه باندې کوم فنډس چې راکوي هغه به موږ تاسو د مشخصو اهدافو دپاره په مشخصو ځایونو کې استعمالوو. یعنې دا ریسټرکټډ دی او دا چې دی انریسټرکټډ دی. په دې کې زموږ لاس خلاص دی. مثلا موږ یو څه پیسې د کومک په نامه باندې ترلاسه کړې، موږ ته ویلې چې تاسو به دا داسې چل کوئ په افغانستان کې د خلکو آګاهي د ایچ آی وي په مورد کې په دې باندې به تاسو دا مصرفوئ. خو دا یې مشخص کړی نه ده چې وروره دا به ته په بغلان ولایت کې مصرفوې، په لغمان کې به یې مصرفوې، که په قندار کې که په هلمند کې. صحیح شوه؟ نو دا چې دی انریسټرکټډ فنډس شو. موږ سره که چیرې موږ داسې یو بودیجه یا فنډس پیسې ترلاسه کوو چې موږ ته د ډونر خواته نه مشخص اهداف راکول کېږي، مشخص پروژه راکول کېږي او موږ ته وایي چې ورور دغه پیسې به په دغه پروژه په دغه ځای کې تاسو مصرفوئ، شرایط موږ ته وضع کېږي، نو هغه بیا په نوم د ګرانټس یادېږي. نو په دې خاطر موږ وایو چې ډونیشن چې دی دا هم فنډس دی او ګرانټس چې دی دا هم فنډس دی. ډونیشن انریسټرکټډ دی او ګرانټس چې دی دا ریسټرکټډ دی. نو موږ تاسو که چیرې ډونیشن ترلاسه کوو، د ډونیشن ریسیف په نامه باندې به تاسو په چارت اف اکاونټ کې یو انکم اکاونټ جوړوئ. که چیرې ګرانټس ترلاسه کوو په نوم د ګرانټس ریسیف په نامه یو انکم اکاونټ موږ تاسو په چارت اف اکاونټ کې جوړو. بیا دا ډونیشن چې دی هم کېدلی شي چې لوکل ډونیشن اوسي. دلته راځم لیکم چې لوکل ډونیشنز، صحیح شوه، او فارین ډونیشن. په همدې شکل ګرانټس ته راغلم، دا هم کېدلی شي چې لوکل ګرانټس اوسي او فارین ګرانټس اوسي. نو که چیرې موږ تاسو د افغانستان په سطح باندې څه ډونیشن ترلاسه کوو، دې ته لوکل ډونیشن ورکېږي. که هغه د دولت خواته نه اوسي، که هغه د بعضې نورو اداراتو خواته نه اوسي، یا عام خلک مو سره کله کله ډونیشن کوي، پبلک ډونیشن اوسي، خو دا ټول په نوم د لوکل ډونیشن یادېږي. که چیرې خارجي موسسات یا خارجي ادارات یا خارجي ملکونه، صحیح شوه، موږ ته فنډس راکوي په نوم د ډونیشن، دا موږ په نوم د فارین ډونیشن یادوو. که چیرې موږ ګرانټس ترلاسه کوو او دا لوکلی مونږ ته راکول کېږي، دا په نوم د لوکل ګرانټس یادېږي. که چیرې مونږ تاسو ګرانټس ترلاسه کوو او هغه د خارجي ملکونو څخه اوسي یا د خارجي موسساتو یا د اداراتو د طرفه اوسي، دا په نوم د فارین ګرانټس یادېږي. تاسو پوه شئ په خبر باندې. نو اوس څه چل کوو؟ راځو بیا بیرته کویک بوکس ته. دې مورد کې بیا مونږ تاسو انشاءالله چې کله پروجیکټ باندې کار کوله په تفصیل سره خبرې کوو. اوس تاسو ته فقط زه غواړم چې دغه انکم اکاونټس مشخص کړم چې په انجو کې تاسو
څو نوع انکم اکاونټس لرئ. نو راغلم څه چل کوم ګورئ زمونږ انکم اکاونټس تقریبا 41,950 پورې مخکې تللي دي. رایټ کلیک مې وکړ نیو مې انتخاب کړ. زه ورته یم چې څه چل کوم یو څو دانې انکم اکاونټس نور جوړوم. صحیح شوه. نو راغلم دلته مې ټایپ انکم انتخاب کو او دلته مې ولیکه چې 41,980 نمبر مې ورته ورکړ. صحیح شوه. 950 پورې زمونږ نمبر رسېدلی دی د انکم اکاونټس لپاره. نوم څه ورته ورکړی لیکم چې ډونیشن ریسیوډ. څومره ډونیشن چې موږ ترلاسه کوو نو طبعا زموږ ستاسو بینک اکاونټ به ډیبټ کیږي او ډونیشن ریسیو اکاونټ به څه کیږي کریډټ کیږي. یعنې دغه اکاونټ به موږ په هغه ټرانزیکشنونو کې استعمالو. نو راغلم دغه نه وروسته سیو ان نیو باندې مې کلیک کړو. بیا راغلم بل نمبر ورکوم 41,970 او نوم ورته ورکوم چې ګرانټس ریسیوډ. دغه نه وروسته سیو ان کلوز کلیک کوم. که چیرې دا تاسو تقسیموئ د چی شي په نامه باندې چې مطلب زمونږ دا ډونیشن چې دی دا لوکل دی او که فارن دی. زمونږ دا ګرانټس ترلاسه کړی دی دا لوکل ګرانټس دی یا فارن ګرانټس دی. نو تاسو دوه قسمه دا کار کولی شي. یو کولی شي دوی دپاره سب اکاونټونه هم تاسو جوړ کړئ او داسې هم کولی شي چې تاسو د لوکل ګرانټس په نامه باندې او د فارن ګرانټس په نامه باندې د لوکل ډونیشن په نامه باندې او د فارن ډونیشن په نامه باندې تاسو کلاس جوړ کړئ او هغه کلاسونه بیا په ټرانزیکشن کې څه کوئ استعمال کړئ. په انکم اکاونټونو باندې زما په نظر باندې دونه بحث بس دی. نو تاسو خپل بزنس ته ګورئ. خپل بزنس ته په کتو باندې به تاسو انکم اکاونټس جوړ کړئ. نو راځو ایکسپنس اکاونټونو ته. په ایکسپنس چیرې تاسو وګورئ ما سره یو اکاونټ خپله جوړ شوی دی په نوم د کاسټ اف ګډ سولډ. څومره انوینټري چې مونږ اخلو څومره انوینټري پارټ چې مونږ اخلو تاسو پوه شئ په خبر باندې هغه اتومیټیکلی لینک کیږي د کاسټ اف ګډ سولډ سره. څنګه ګورئ زه راځم لیست ته چې راغلم آیټم لیست ته راځم. دلته کې کله رایټ کلیک کوم نیو انتخاب کوم او دې کې زه انوینټري پارټ واخلم. نو تاسو وګورئ اتومیټیکلی دا څه سره لینک کیږي په چارټ اف اکاونټ کې د کاسټ اف ګډ سولډ سره لینک کیږي. په همدې خاطر باندې کویک بوکس د اکاونټ خپله جوړوي مونږ تاسو لپاره. تاسو پوه شئ په خبر باندې. نو دې کې زما په نظر باندې نور هغه ته ضرورت نشته چې نور ایډیټینګ وکړو د اکاونټس کې. نو دا اکاونټس خپله موږ ته جوړ شوی دی. نو دا د کاسټ اف ګډ سولډ اکاونټ چې دا موږ ته خپله جوړ شوی دی دا په نوم د سی یو جی ایس هم یادېږي. سی یو جی ایس یا کاسټ اف ګډ سولډس دواړه یو شی دي. یعنې دا هغه ډایرکټ ایکسپنس دي. کله چې موږ تاسو په بازار کې په مارکیټ کې یو انوینټري یا انوینټري پارټ دا پرچیز کوو موږ تاسو ته په څو تمامیږي هغه قیمت بیا موږ تاسو دلته لیکو. نو په همدې خاطر کاسټ اف ګډ سولډ چې دی دا په نوم د ډایرکټ ایکسپنس یادېږي. هغه نه لاندې که چیرې تاسو متوجه شئ موږ سره ډېر زیات نور ایکسپنس اکاونټونه دي. مثلا اډورټایزنګ اینډ پروموشن ایکسپنس دی دا موږ سره تیار شته دی کې ضرورت نشته. آټو انټراګ ایکسپنس دا موږ سره شته دی تیار. بینک سروس چارجز په نامه بل ایکسپنس اکاونټ دی. دا اکاونټونه موږ تاسو مخکې کتلي وو. دې کې نور ضرورت نشته چې موږ تاسو بحث وکړو. که چیرې بیا هم تاسو غواړئ چې بعضې نور ایکسپنس اکاونټ جوړ کړئ مشکل نشته جوړ کړئ. لکه د مثال په طور باندې زه راځم یو ایکسپنس اکاونټ جوړوم. ګور 1,9,900 شته دی. 1,9,800 نمبر ما سره نشته. څه چل کوم کنټرول ان کلیک کوم. زه ورته یم چې یو اکاونټ جوړوم ټایپ یې اخلم ایکسپنس اخلم کنټینیو کلیک کوم. صحیح شوه. نمبر ورته ورکوم 1,9,800 شته 800 مونږ سره نشته دی. نوم څه ورته ورکړی راځم لیکم چې فیول ایکسپنسز په دې نامه باندې چل کوم یو ایکسپنس اکاونټ جوړوم یا لیکم چې ترانسپورټ فیول ایکسپنسز. دغه نه وروسته مې سیو ان کلوز باندې کلیک وکړو. بیا څه چل کوم 1,820 په نامه باندې یو بل اکاونټ جوړوم ټایپ یې اخلم ایکسپنس اخلم. دلته زه راځم لیکم چې سی ان جی او دا سب اکاونټ د څه انتخابوم. دلته تاسو وګورئ موږ سره ترانسپورټ فیول ایکسپنس په نامه باندې اکاونټ دی. بیا مې سیو نیو کلیک کړو. بیا 1,840 په نامه باندې صحیح شوه یو بل ایکسپنس اکاونټ جوړوم. دته نوم ورکوم پټرول او دا هم سب اکاونټ څه جوړوم د دې اکاونټ جوړوم. بیا مې سیو نیو باندې کلیک کړو. 1,880 یو بل ایکسپنس اکاونټ جوړوم. دته نوم ورته ورکوم چې ډیزل او دا هم سب اکاونټ څه انتخابوم. دا هم سب اکاونټ ترانسپورټ اینډ فیول ایکسپنس انتخاب
سیوینګ کلوز باندې کلیک کوو. نو تاسو وګورئ 4 دانې نور ایکسپنس اکاونټونه موږ تاسو جوړ کړو. یو مین اکاونټ شو، دا 3 نور سب اکاونټونه شو. نو په دې شکل باندې تاسو په سلهاو نور ایکسپنس اکاونټونه جوړولی شئ. نو دا مهمه نه ده چې دا ایکسپنس اکاونټ تاسو اوس جوړوئ که وروسته جوړوئ. که چیرې دا ایکسپنس اکاونټونه تاسو سره اوس نه وي، د بزنس په جریان کې تاسو ته پکارېږي، تاسو هم کولی شئ هلته جوړ کړئ، مشکل نشته. نو په عموم کې مې هدف دا دی چې تاسو کولی شئ ایکسپنس اکاونټونه وروسته هم جوړ کړئ که چیرې تاسو ته وروسته ضرورت وي. نو یوازینی شی چې تاسو باید هغه ته متوجه اوسئ چې دغه د ایکسپنس اکاونټونو ترمنځ دغه کم نمبر چې ورکوئ دا ډېر لنډ نمبر مه ورکوئ، څه ناڅه فاصله پرېږدئ. لکه دلته اوس وګورئ 1,800 1,800 مشکل نشته، موږ ډېر اکاونټونه په دې کې ځایولی شو او نور اکاونټونه جوړولی شو. نو همیشه کوشش وکړئ چې تاسو دغه اکاونټس کم نمبر چې د دې منځ کې لږ سپیس یا فاصله ورکړئ. نو زما په نظر باندې نور اکاونټونه جوړول ته ضرورت نشته، دغه اکاونټونه جوړ کړو، دا کفایت کوي. په هر بزنس کې تاسو ته مهمترین شی چې دی هغه د چارټ اف اکاونټ جوړول دي، چې تاسو باید یو سټنډرډ او منظم چارټ اف اکاونټ جوړ کړئ. په تیر درس کې یو بله موضوع هم زما څخه پاتې وه، هغه دا وه چې که چیرې ستاسو په یاد وي موږ تاسو یو کریډټ کارډ اکاونټ جوړ کړو. ګورئ ای آی بي بانک کې موږ یو کریډټ کارډ اکاونټ جوړ کړو او د ده اکاونټ ټایپ موږ تاسو شی واخیسته کرنټ لایبلیټي واخیستله. نو کله چې تاسو کریډټ کارډ اکاونټ جوړوئ، که چیرې تاسو مستقیم دغه اکاونټ ټایپ کرنټ لایبلیټي واخلئ هم مشکل نشته. که چیرې رایټ کلیک وکړئ نیو انتخاب کړئ، نو که چیرې کریډټ کارډ موږ تاسو واخلو یا د دې څخه کرنټ لایبلیټي واخلو مشکل نشته، دواړه یو شی دي. دا هم زموږ ستاسو پیبلز دی او هغه هم زموږ ستاسو پیبلز دی، یعنې دا هم زموږ ستاسو کرنټ لایبلیټي ده، هغه هم زموږ ستاسو کرنټ لایبلیټي، یو شی دی. بله خبرداره چې اوس موږ تاسو راځو پر ټرانزکشنونو باندې خبرې کوو. اکاونټونه خو مې انشاءالله جوړ کړو او زما په نظر باندې دون اکاونټونه چې موږ تاسو په کار وکړو دا کفایت کوي. اوس د اکاونټونو ترمنځ دغه کم ټرانزکشنونه چې ترسره کېږي په دې باندې بحث کوو. البته کم ټرانزکشنونه چې موږ تاسو ریکارډ کوو هغه به د کمپنی مینو څخه د میک جرنال انټریز د طریق نه ریکارډ کوو. لکه څنګه ګورئ دا بانکي اکاونټونه موږ تاسو جوړ کړو. بعضې بانکي اکاونټونه که چیرې تاسو وګورئ په هغه کې موږ تاسو اوپننګ بیلنس رسولی، لکه یو اس ډي اکاونټ کې موږ $15,000 اوپننګ بیلنس ورسوو. په همدې شکل پښتني بانک اکاونټ کې چیرې تاسو وګورئ 1,000,000 افغانۍ موږ پکې اوپننګ بیلنس ورسوو. داسې فکر وکړئ چې تاسو ته پیسې په کار شوې، تاسو ته پیسې په کار شوې، تاسو سره پیسې نه وي، اونر تاسو ته نور کنټریبیوشن وکړه ستاسو بزنس ته، تاسو ته پیسې درکړئ او تاسو ته ویل چې ورور دا پیسې په بزنس کې استعمال کړئ تر څو بزنس رن شي، څه مشکل پکې پیدا نه شي. ما ته یو $15,000 راکړو، هغه مې کابل بانک یو اس ډي اکاونټ کې واچولو او 15,00,000 افغانۍ راکړې، هغه مې په ای آی بي بانک افغاني اکاونټ کې واچولو. اوس د دا ټرانزکشن موږ څنګه ریکارډ کوو؟ نو دې دپاره څه چل کوم، موږ تاسو اکویټي اکاونټونه هم جوړ کړي دي. که چیرې تاسو لاندې راشئ وګورئ اونر کیپټل اکاونټ، اونر کنټریبیوشن، اونر ډرا، دا ټول د اکویټي مربوط کیږي. دا اکاونټونه تیار موږ جوړ کړي دي، موږ دوباره اکویټي اکاونټونه جوړول ته ضرورت نه لرو. نو څه چل کوم، راځم کمپنی مینو ته، میک جرنال انټریز ته راځم. که چیرې ستاسو په یاد تاسو په تیوري کې لوستی دي چې جورنال چې دی دا د اکاونټینګ سایکل هغه اولین پریکټیکل سټپ دی. په همدې خاطر جورنال په نوم د اوریجنل بوک آف انټري یادیږي. په نوم د څه یادیږي؟ په نوم د اوریجنل بوک آف انټري. په اول ځل باندې چې موږ تاسو غواړو په اکاونټینګ کې یو عملي پریکټیکل یو ټرانزیکشن ریکارډ کړو، هغه په جورنال کې ریکارډ کوو. د جورنال نه وروسته موږ سره لیجر دی، بیا ورپسې ټرایل بیلنس دی، بیا ورپسې فاینانشل سټیټمنټونه دي. نو په همدې خاطر تاسو به همیش په اول ځل چې کوم ټرانزیکشن په اکاونټینګ کې ریکارډ کوئ د اکاونټینګ لحاظه تاسو به هغه په جورنال کې ریکارډ کوئ. دا چې ګورئ دا د جورنال فارمټ دی. دا موضوعات موږ تاسو په تیوري کې لوستي دي چې دلته وګورئ اول کالم موږ سره د اکاونټ په نامه دی، دلته موږ تاسو اکاونټ انتخابو. دلته دا مشخص کوو چې دا اکاونټ ډیبټ شوی دی، که ډیبټ شوی څومره اماونټ ډیبټ شوی دی، که کریډټ شوی دی څومره اماونټ کریډټ شوی دی. دې خوا دغه میمو ده، یو څه معلومات د ټرانزیکشن په باره کې لیکو، یا د اکاونټ چې ډیبټ شوی دی یا کریډټ شوی دی، دا ولې ډیبټ شوی ولې کریډټ شوی، د دې په مورد کې موږ تاسو معلومات لیکو. او دې خوا ته چې دی موږ کولی شو کله چې موږ یو ټرانزیکشن ریکارډ کوو، که چیرې هغه ټرانزیکشن د کسټمر مربوط اوسي د کسټمر نوم اخلو، که چیرې هغه ټرانزیکشن د وینډور مربوط اوسي هغه وینډور انتخابو، که چیرې هغه ټرانزیکشن د امپلایي مربوط اوسي هغه امپلایي انتخابو.
تاسو پوه شو په خبر باندې. په همدې شکل نور کالمونه دي، خو موږ تاسو ته مهم چې دي دغه څو کالمونه دي. اکاونټ نیم دی پکې، ډیبټ کالم دی، کریډټ کالم دی، میمو ده او نیم دی. دلته بعض نور کالمونه هم وروسته اضافه کیږي، مثلا کلاس کالم یو بل هم اضافه کیږي، فعلا نشته دی. که چیرې موږ تاسو په کویک بوکس کې کلاس انیبل کړي هغه کالم هم دلته راځي. کلاس بیا موږ دې لپاره انتخابو که چیرې تاسو دا غواړئ چې مشخص کړئ چې دغه ټرانزیکشن موږ ریکارډ کوو یا دغه پیسې چې موږ ترلاسه کړي یا دغه پیسې چې موږ مصرفوو د کوم پروژې مربوط کیږي، بیا تاسو کولی شئ هلته کلاس ورته انتخاب کړئ چې دا د دغه پروژې مربوط کیږي. تاسو پوه شئ په خبر باندې. دا بیلیبل کالم دې لپاره موږ استعمالو چې کله موږ یو ټرانزیکشن ریکارډ کوو په هغه کې کسټمر انوالو وسي. بیا دلته ما نه پوښتنه کوي چې آیا دا ټرانزیکشن چې تاسو ریکارډ کوئ دا په کسټمر باندې بیلیبل دی که نه دی، تاسو په کسټمر دا چارج کوئ که نه چارج کوئ. نو په دې خاطر ما دې باندې ډېر بحثونه کوو. نو اوس زیات په دې باندې موږ بحث نه کوو. دا چې ګورئ تاسو په کویک بوکس پروګرام کې دغه جورنال سټنډرډ فارمټ دی. نو اوس موږ تاسو څه کوو، یو څه ټرانزیکشن ریکارډ کوو. په اول ځل چې کله تاسو یو ټرانزیکشن ریکارډ کوئ او ملټیپل کرنسي تاسو په کویک بوکس کې فعاله کړي، په دغه شکل صفر راځي موږ ته. ګورئ اول تاسو ته وایي چې کرنسي تاسو انتخاب کړئ، دا کم ټرانزیکشن چې ریکارډ کوئ دا د کم کرنسي مربوط کیږي، او دا ټرانزیکشن چې تاسو ریکارډ کوئ دا د کم ډیټ مربوط کیږي. د نن ورځې ټرانزیکشن دی، پرون ورځ ټرانزیکشن دی، د بل ورځ ټرانزیکشن دی. کوشش به تاسو دا کوئ چې هر وخت تاسو ټرانزیکشن ریکارډ کوئ بیک ډیټ ټرانزیکشن باندې ریکارډ کوئ، یعنی همیشه په وخت باندې تاسو ټرانزیکشنونه ریکارډ کوئ. نو دې ته تاسو نه مجبوره کیږي چې ټرانزیکشن تاسو نه پاتې شي، تاسو بیا هغه وروسته ریکارډ کوئ، او دا د اکاونټینګ له لحاظه غلط دی. که چیرې تاسو بیک ډیټ ټرانزیکشنونه ریکارډ کوئ، مثلا د 10 ورځې مخکې، د 20 ورځې مخکې، د یو میاشت ټرانزیکشن زه نن ریکارډ کوم، دا اشتباه کار دی. صحیح د کویک بوکس دا قبلوي، اکاونټینګ دا قبلوي، خو دا کار اشتباه دی. تاسو پوه شئ په خبر باندې. دې خوا که چیرې تاسو وګورئ دلته موږ سره ایکسچینج ریټ لیکلی، دا غیر فعال دی فعلا دپاره، ځکه موږ هوم کرنسي افغانۍ ده او دلته کرنسي موږ افغانۍ انتخاب کړې ده، ځکه غیر فعال دی. که چیرې زه دلته مثلا فارن کرنسي واخلم، یو اس ډالر واخلم، دا ایکسچینج ریټ بیا ماته فعاله کېږي. تاسو پوه شئ په خبر باندې. زه دلته بېرته راغلم، دا مې افغانستان افغانۍ انتخاب کړه، او دلته ماته هغه د انټري نمبر ښیي چې ورو دا تاسو چې کومه انټري کوئ دې نه مخکې څومره ټرانزیکشنونه څومره انټریان تاسو کړي د جورنال د تاریخ نه، او اوس چې تاسو کوم ټرانزیکشن ریکارډ کوئ د نمبر څو دی. نو اوس ګورئ ماته انټري نمبر 1 ښیي، په دې معنی چې تاسو کوم ټرانزیکشن ریکارډ کوئ د ده نمبر 1 دی، دې نه مخکې چا تر اوسه ټرانزیکشن ریکارډ کړی نه دی. دا اولین ټرانزیکشن دی چې تاسو د جورنال د تاریخ نه په دې کمپنۍ فایل کې ریکارډ کوئ. نو نور بحث نه کوم په دې نورو موضوعاتو باندې به له خیر سره وروسته موږ تاسو سټپ بای سټپ خبرې کوو. دلته چې کله تاسو کوم ټرانزیکشن ریکارډ کوئ، اول به د هغه دپاره کرنسي انتخابوئ، هغه نه وروسته به ډیټ انتخابوئ. که چیرې فارن کرنسي وسي تاسو به دغه ایکسچینج ریټ مشخص کړئ، او دلته به تاسو هغه انټري نمبر لیکئ. دا انټري نمبر تاسو کسټمایز کولی هم شئ. د مثال په طور باندې ګورئ زما د کمپنۍ نوم چې دی پاور لینک دی، زه راځم لیکم چې پی ایل، صحیح شوه، بیا ډاش جورنال مې ولیکو، بیا ډاش 1 مې ورته ولیکو. نو په دې شکل پاور لینک جورنال انټري 1، تاسو پوه شئ په خبر باندې. په دې شکل دا تاسو کسټمایز کولی شئ. چې کله دا ټرانزیکشن سیف کوم، بیا سیو نیو باندې کلیک کوم، د دې نه بیا 2 جوړېږي، بیا 3 جوړېږي، بیا 4 جوړېږي. دا نمبر خپل اټومیټیکلی چینج کېږي، خو دغه ټیکس پاتې کېږي. زه څه چل کوم، دا نه چینج کوم، دا مې بېرته پاک کړو او خپل پخواني حالت کې مې پرېښودو. اوس څه چل کوم، راځم ټرانزیکشن ریکارډ کوم. ګورئ قانون په اکاونټینګ کې دا دی، اول به تاسو هغه اکاونټ انتخابوئ چې هغه ډیبټ کېږي. ستاسو په بزنس کې چې کوم اکاونټ ډیبټ کېږي اول به تاسو هغه انتخابوئ. وروسته دویم به هغه اکاونټ انتخابوئ کله چې تاسو یو ټرانزیکشن ریکارډ کوئ چې هغه کریډټ شوی یا کریډټ کېږي. د مثال په طور باندې ما د کور کرا پرداخت کړه، د کور کرا مې د کیش اکاونټ نه پرداخت کړه، نو رینټ ایکسپنس زما ډیبټ شو. اول به تاسو رینټ ایکسپنس انتخابوئ، هغه پیسې به لیکئ په ډیبټ کالم کې. بیا دغه نه وروسته به تاسو کریډټ اکاونټ انتخابوئ، دغه اماونټ به تاسو کریډټ کالم کې لیکئ. خو کویک بوکس کې څه رقم حساب ده؟ کویک بوکس کې دا مهمه نه ده چې تاسو اول ډیبټ اکاونټ انتخابوئ که کریډټ اکاونټ انتخابوئ. مهمه دا ده چې تاسو هغه ټرانزیکشن صحیح ریکارډ کړئ. مثلا کیش اکاونټ مې انتخاب کړم، ورته چې کیش اکاونټ زما څه شو، کریډټ شو، خو اماونټ په کریډټ کالم کې لیکم. بیا راځم لیکم ورته چې رینټ ایکسپنس زما ډیبټ شو، رینټ ایکسپنس مې انتخاب کو، دلته مې اماونټ په ډیبټ کې ولیکم، مشکل نشته. کویک بوکس دا ریکارډ کوي، خو دا قانون اشتباه دی چې شی دی، دا اشتباه دی. ځکه تاسو به اول هغه اکاونټ انتخابوئ چې هغه ډیبټ شوی دی، ورپسې به بیا هغه اکاونټ انتخابوئ چې هغه کریډټ شوی دی. خو که چیرې په دغه شکل هم تاسو مخکې لاړ شئ، ستاسو حساب صحیح دی،
کویک بوکس کې ستاسو فاینانشل سټیټمنټ کې کوم منفي تغیرات نه راځي، حساب به تاسو ته صحیح راکوي. نو زه څه چل کوم دا بیرته کلیر کوم ورته چې نه دا طریقه صحیح نه ده، خو دا مې ستاسو د معلوماتو په خاطر وویل چې تاسو کولی شئ اول کریډټ اکاونټ انتخاب کړئ بیا ورپسې ډیبټ انتخاب کړئ، کوم مشکل نشته دی. خو قانون کې دا ده چې اول به تاسو ډیبټ انتخابوئ بیا به کریډټ انتخابوئ. نو راځم ټرانزیکشن ته مونږ تاسو دا په دې باندې خبره کوله چې وروره زمونږ کابل بانک یو ایس ډي اکاونټ ته پیسې راغلې. څومره پیسې راغلې؟ زه ورته وایم چې ما ته $500 راغلو. ګورئ دلته اوسه پورې زما کرنسي افغانۍ ده ځکه چې ما دلته افغانۍ انتخاب کړې. زه بیا څه چل کوم دا کلیر کوم. زه ورته وایم چې کوم ټرانزیکشن زه ریکارډ کوم د هغه کرنسي ډالر ده، ډالر مې ورته انتخاب کړ. ډیټ کوم ډیټ ورته ډیټ دا د نن ورځې ډیټ دی. ښه صحیح ده. ګوره ایکسچینج ریټ هم فعاله شو. ولې ایکسچینج ریټ فعاله شو؟ په دې خاطر باندې ایکسچینج ریټ فعاله شو چې زموږ ستاسو هم کرنسي افغانۍ ده او تاسو فارین کرنسي انتخاب کړه. زه ته وایم چې یاره په دغه تاریخ باندې زمونږ $1 افغانۍ کېدلی. ښه صحیح شو، دا مشخص شو. اوس راځم ټرانزیکشن ریکارډ کوم. اول هغه اکاونټ انتخابوم چې هغه ډیبټ شوی. زه ته وایم چې زما کابل بانک یو ایس ډي اکاونټ ته پیسې راغلې، دا ډیبټ شو. ډیبټ شو بالکل. دا ایکسچینج ریټ پاک شو، دا بیا سر نه لیکي. ګوره ښه دې ته متوجه اوسئ. څومره ډیبټ شو؟ ورته دې ته ما ته $5,000 راغلو. دا $5,000 تا د کوم ځای کړو؟ تا فروشاتو کړو، پیسې ترلاسه کړې، تا د چا نه قرض واخیسته، د صرافي نه دا پیسې واخیستې، د بانک نه د قرض واخیستلې، یا هم تا سره اونر کنټریبیوشن وکړو. زه ورته وایم چې دلته پیسې راغلې دې اکاونټ ته. دلیل یې څه شی و؟ دلیل یې دا و چې زمونږ اونر کنټریبیوشن اکاونټ دا کریډټ شو. اونر کنټریبیوشن وکړو مونږ سره، دا اکاونټ ډیبټ شو او دا اکاونټ کریډټ شو. مونږ تاسو ویلو چې هر وخت زمونږ ستاسو ایسټ زیاتېږي څه کېږي؟ ډیبټ کېږي. نو دا یو ایس ډي بینک اکاونټ زمونږ ستاسو کرنټ ایسټ دی که نه دی؟ دې ته پیسې راغلې زیات شو، دا ډیبټ شو. ایکویټي اکاونټ چې دی زمونږ ستاسو ایکویټي، مونږ تاسو ویلو چې ایسټس او ایکسپنس یو رقم خصوصیت لري. هر وخت چې زیات شي ډیبټ کېږي، برعکس لایبلیټي، اونر ایکویټي او ریوینیو کله چې دا کم شي ډیبټ کېږي او چې کله زیات شي څه کېږي؟ کریډټ کېږي. ګورئ لایبلیټي، اونر ایکویټي او ریوینیو دا چې کله کم شي ډیبټ کېږي او چې کله زیات شي کریډټ کېږي. ګوره د اونر هغه سرمایه زمونږ په بزنس کې زیاته شوه که نه شوه؟ دا کریډټ شو. ولې زیاته شوه؟ ځکه اونر بزنس سره کنټریبیوشن وکړو د $5,000 په ارزښت باندې. نو دلته تاسو کولی شئ میمو کې ولیکئ چې اونر contributed money to business. همدا مې کاپي کړ، لاندې مې پیسټ کړ. که چیرې تا سره څو دانې اونران تاسو کولی شئ د اونران نومونه هم واخلئ، اونر 1، اونر 2، اونر 3. زه ته چې نه ما سره دا یو اونر دی. د هغه نه وروسته سیو نیو باندې مې بل ټرانزیکشن هم ریکارډ کوو. نو تاسو څه ګورئ دلته هغه انټري نمبر بدل شو که نه شو بدل؟ بالکل بدل شو. بل ټرانزیکشن چې زه ریکارډ کوم ورته د هغه کرنسي څه ده؟ افغانستان افغانۍ ده. نو ډیټ هم صحیح ده، ایکسچینج ریټ خو غیر فعال ده ځکه چې مونږ هوم کرنسي باندې ټرانزیکشن ریکارډ کوو، فارین کرنسي نه ده، او انټري نمبر هم صحیح ده. په دویم ځل باندې راځم ډیبټ اکاونټ کې نه دی، څه انتخابوم؟ زه ته وایم چې دا ځل زما ای بي بانک افغاني اکاونټ ډیبټ شو، دې ته پیسې راغلې. څومره پیسې راغلې؟ 15 لکه افغانۍ راغلې دې اکاونټ. 15 لکه افغانۍ راغلې. ولې دا پیسې راغلې؟ دا پیسې تاسو د کوم ځای کړې؟ بیا راځم دلته ورته وایم چې یاره اونر بزنس ته پیسې کنټریبیوټ کړي، کنټریبیوشن یې وکړه بزنس ته، او په میمو کې هماغه پخوانی ټکس چې ما لیکلی هماغه پیسټ کوم. اونر کنټریبیوټډ منی ټو بزنس، اونر کنټریبیوټډ منی ټو بزنس. که سپلنګ کوم ځای کې اشتباه هغه نه تېر شي تاسو. بیا دغه نه وروسته سیو ان کلوز باندې کلیک وکړو. اوس تاسو راشئ چارټ اف اکاونټ ته. چارټ اف اکاونټ کې وګورئ کابل بانک یو ایس ډي اکاونټ کې ما سره څو روپۍ اضافه شوې؟ 15,000 افغانۍ، $15,000. دې کې خو $15,000 د مخکې نه وي، اوس 15,000 نور اضافه شوې. نو ټوټل یو ایس ډي بینک اکاونټس کې زمونږ $10,000 دي. په همدې شکل که چیرې تاسو راشئ افغاني بینک اکاونټس چې زمونږ ستاسو دي، دې کې 1.5 میلیون افغانۍ دي. 1.5 میلیون افغانۍ ولې دي؟ 1 میلیون مخکې وي او 15 لکه روپۍ نور اونر چې دی په بزنس کې څه کړی؟ کنټریبیوټ کړي. نو په دې خاطر دې کې 1.5 میلیون افغانۍ دي. اوس که چیرې تاسو لاندې راشئ، دلته راشئ تاسو وګورئ اونر اکویټي ته که چیرې تاسو راشئ، د اونر اکویټي په بزنس کې څو روپۍ ده؟ 8,50,000 روپۍ ده. ولې؟ دا 15 لکه روپۍ خو د افغانۍ کنټریبیوټ کړي، او $15,000 چې دي دوی په 80 کې ضرب کړي. ګوره تاسو چلو کې راشئ ایډیټ ته چې راغلي کالکولیټر انتخاب کړئ، دلته
زه څه چل کوم دلته راځم ورته چې $15,000 دا ضرب که په 100 کې په 80 کې 100 روپۍ کېږي 3,50,000 جمع 15,00,000 روپۍ نور اضافه کړه دې سره ټول 100 روپۍ کېږي 8,50,000 روپۍ شوې که نه بالکل 8,50,000 روپۍ دي نو فعلا دپاره د اونر اکویټي سرمایه مونږ سره څومره ده چې په بزنس کې دوی انویسټ کړې ده 8,50,000 دا نور چې دا هم اکویټي ده دا هم د اونر مربوط کېږي خو دا اوپننګ بیلنس اکویټي وه دا د پخوانه دا اکویټي پاتې وه چې د دې اونر مربوط کېږي او دا چې د نوي انویسټمنټ کړی دی په بزنس کې تاسو پوه شئ په خبر باندې که چیرې اونر زمونږ د بزنس څخه پیسې اخلي د پرسنل یوز دپاره پیسې وباسي راغی زه فاینانس منیجر ما ته ویل چېره ما ته یو $2,000 پکار دي یا $2,500 پکار دي او 2,5 لکه افغانۍ ما ته پکار دي نو زه خو ته نه نشم ویلی پیسې ټولې د اونر دي نو زه ورته پیسې ورکوم نو که چیرې پیسې ورکوم د هغې حساب کتاب څنګه کېږي اوس راځو په دې ټرانزیکشن باندې کار کوو د دې $15,000 څخه چې مونږ ته یې لږ مخکې راکړې پرونه ورځ یا نن ورځې راکړې د دې څخه ده بېرته $2,500 وویستلو د دې 15 لکه افغانۍ څخه دې بېرته 2,5 لکه افغانۍ وویستلې دا ټرانزیکشن څنګه ریکارډ کوو راځم بیا چېرته کمپنی مینو ته میک جنرال انټریز ته راغلم دلته چې راغلم اول ډالري ټرانزیکشن ریکارډ کوم دلته راځم کرنسي څه انتخابم US ډالر انتخابوم US ډالر انتخابې ډیټ ورته هم دغه ډیټ صحیح ده صحیح شوه ایکسچینج ریټ څه انتخابې ایکسچینج ریټ ورته هم چې $1 په دغه تاریخ باندې مساوي د 80 افغانۍ سره ښه دلته څه چل کوم ګورئ دلته که چیرې زه راشم موږ تاسو لوستي یو که نه چې کله اکویټي زیاتیږي په بزنس کې دا څه کېږي کریډټ کېږي چې کله کمیږي ډیبټ کېږي نو اوس اکویټي کمه شوه که نه شوه اونر پیسې ډرا کړې د بزنس څخه که نه نو بالکل ډرا یې کوي تاسو به څه چل کوئ اونر ډرا اکاونټ به دا به ډیبټ کوئ ځکه چې کله اونر اکویټي کمیږي هغه ډیبټ کېږي چې زیاتیږي کریډټ کېږي نو دلته راغلم څه چل کومه اونر ډرا اکاونټ به انتخاب کو اونر ډرا اکاونټ چې کله تاسو انتخاب کړئ ګورئ دا ایکسچینج ریټ بېرته څه کېږي غیر فعاله کېږي ځکه دا اونر ډرا اکاونټ چې دی دا په هوم کرنسي جوړ شوی دی او هوم کرنسي زموږ ستاسو چې ده افغانۍ ده دا چې ډیبټ شو کوم اکاونټ کریډټ شو زه ورته یم چې ما د کابل بانک USD اکاونټ څخه اونر ته پیسې ورکړې څومره پیسې دې ورکړې $2,500 اوس تاسو وګورئ دا ایکسچینج ریټ فیلډ بیرته فعاله شو ولې فعاله شو ځکه ډالري اکاونټ هم دلته انوالو شو او داسې هم کولی شو مونږ چې اول دا USD بینک اکاونټس انتخاب کو دا کریډټ کو او دا ډرا اکاونټ بیرته ډیبټ کو بیا دا ډسیبل کېږي نه د خپل همیشه فعالوي نو مشکل نشته زه ایکسچینج ریټ لیکم 80 زه ورته یم چې په دغه تاریخ باندې اونر پیسې ډرا کړې څه ډرا کړې US ډالر ډرا کړې $2,500 د کوم اکاونټ څخه ډرا کړې دغه اکاونټ څخه نو ځکه دا ډیبټ شو دا اکاونټ څه شو کریډټ شو نو دلته تاسو کولی شئ میمو کې ولیکئ چې اونر ډرا منی فور پرسنل یوز بیا لاړم دا مې کاپي کړه لاندې مې پیسټ کړه د هغه نه وروسته سیو نیو کلیک کوم ډالري ټرانزیکشن زمونږ ریکارډ شو بل ټرانزیکشن دپاره بیرته کرنسي افغانۍ اخلمه ډیټ هم صحیح ده او راځم څه چل کوم بیا دا اونر ډرا اکاونټ نه دی دا ورته یم ډیبټ شو نور پیسې موږ نه واخیستلې اونر په افغانیو باندې څومره افغانۍ واخیستلې ورته 2,50,000 افغانۍ موږ نه واخیستلې ځکه اونر ډرا اکاونټ ډیبټ شو د کوم اکاونټ څخه یې واخیستلې چې هغه کریډټ شو ورته چې د EIB بانک افغاني اکاونټ څخه یې واخیستلې بیا په میمو کې څه چل وکړه هماغه ټیکس پیسټ کړه چې کوم موږ مخکې کاپي کړی و د هغه نه وروسته سیو ان کړه اوس تاسو راشئ کابل بانک USD اکاونټ کې ما سره $2,500 پاتې دي EIB بانک افغاني اکاونټ کې چې 15 لکه افغانۍ وي 2.5 لکه افغانۍ پاتې دي خو که چیرې موږ تاسو لاړ شو اونر اکویټي اکاونټ ته اونر اکویټي کې که چیرې تاسو وګورئ اونر کنټریبیوشن موږ سره څومره کړی و 8,50,000 روپۍ بېرته اونر څومره پیسې ډرا کړي زموږ څخه 4,25,000 افغانۍ 2.5 لکه یو وي او $2,500 نور و ګورئ راشي تاسو ایډټ ته کالکولیټر انتخاب کړئ $2,500 دا زه ضرب کوم په 80 کې څو شوې 1,15,000 جمع 2,50,000 روپۍ 100 روپۍ شوې 4,15,000 روپۍ دا تاسو وګورئ 4,15,000 روپۍ دي که نه دي نو د 8,50,000 روپۍ څخه چې 4,15,000 روپۍ لاړ شي څو پاتې کېږي 4,15,000 نور موږ سره پاتې کېږي فعلا زموږ په بزنس کې د اونر سرمایه یا اکویټي څومره ده
4,25,000 روپۍ. تاسو پوه شئ. په دې شکل باندې موږ تاسو څه دا بانکي اکاونټونه ډیبټ او کریډټ کوو او په همدې شکل باندې اکویټي اکاونټونه ډیبټ او کریډټ کوو. یا په عموم کې ورته ووایم په دې شکل باندې موږ تاسو کولی شو چې د بانکي اکاونټونه چې زموږ ستاسو کرنټ ایسټ کېږي او اکویټي اکاونټونه د دې مربوطه ټرانزیکشنونه په کویک بوکس پروګرام کې ریکارډ کړو. نو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې درس.